السلام علیکم. د شمشاد ټلویزیون مینوالو د نړۍ د لر او بر ښاغلو پښتنو، زه نزار یوسفزی د اف ټي وي دوبۍ لخوا په پروګرام خلیج کې قلم او پښتون کې تاسو ته هرکلی وم. څنګه چې تاسو ته پته ده په متحده عرب اماراتو کې په لکونو پښتانه میشته دي، د مسافرۍ د هزاره چاو دي او سخت ژوند کوي. ډېر پکې شاعران، ادیبان او د پښتو د ادب مینوال هم دي چې وخت په وخت هغوی دلته کې بین الاقوامي یعنې نړیوالې مشاعرې هم کوي. زموږ د پښتونخوا نه ځینې ډېر لوی لوی شاعران، ادیبان په دلته کې راغلي وو یو نړیوالې مشاعرې له چې د پاک خیبر یو تنظیم د پښتنو دلته کې هغوی دلته کې جوړه کړې وه. نو دا شاعران، ادیبان د هغې مشاعرې په سلسله کې دلته کې راغلي وو. موږ د شمشاد ټلویزیون د مینوالو لپاره دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ سټوډیو ته دلته باچاخان حال ته راشي او موږ سره په دې مشاعره کې برخه واخلي چې شمشاد ټلویزیون مینوال هم د دوی د شاعرۍ نه، د دوی د سوچ نه او د دوی د فکر نه استفاده وکړي. په نننۍ مشاعره کې موږ سره ګډون کوونکي شاعران دي ښاغلی عباسین یوسفزی، ښاغلی ظفرخان ظفر، ښاغلی اسیر منګل او ښاغلی سعدالله خان لالا به برخه اخلي. دا نننۍ مشاعره په پښتون وطن کې په لر او بر کې د امن په حواله موږ دلته کې د شاعرانو ملګرو ته د راتلو بلنه ورکړې وه او د نننۍ مشاعرې عنوان دی په پښتون وطن کې امن به څنګه خورېږي، امن د به څنګه وده ورکوو او پښتانه به څنګه د امن طرف ته راوړو. زموږ د نننۍ مشاعرې عنوان دی امن او ورورولي. د مشاعرې عمري شاعر پروفیسر اسیر منګل صاحب لا د عباسین یوسفزي صاحب په دې شعرونو باندې مایک ته د راتلو بلنه ورکوم چې حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو، حالات کراله نه پرېږدي په زړونو کې پښتو، زمونږ خو بهیږي په رګونو کې پښتو او په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي، په ویښه مې احساس او شعور دواړه پښتانه دي، په ما خوره خوره ده په خوبونو کې پښتو. په دې شعرونو باندې پروفیسر اسیر منګل صاحب له بلنه ورکوم چې موږ په خپل کلام باندې ونمانځي. پروفیسر اسیر منګل صاحب. ماوې کزړه رانه چاوېستل، ماوې کزړه رانه چاوېستلو، تا چې رکیب نه اخیستل ګلونه او هیڅ شکایت درنه مین نه کوي، څوک رانه ویشي د قسمت لیکونه. اوس یو غزل نه مخکې یو درې شعره. څه بده ورځ ده، څه بده ورځ ده، سرې نه وي سر خوړلې ښکاري، څه بده ورځ ده، سرې نه وي سر خوړلې ښکاري، زما په کلي کې چې کوم سړی ښاغلی ښکاري او ما هغه پرېښی دی آزاد، زه یې رقیب نه ګڼم، ما هغه پرېښی دی آزاد، زه یې رقیب نه ګڼم، لاسونه خپې که وهي ډېر خو خدای وهلی ښکاري، او اوږده باڼه لکه نختر سترګې ډک سیندونه، اوږده باڼه لکه نختر سترګې ډک سیندونه، زما جانان زما د کورمې نه هم ښکلی ښکاري. اوس دا یو غزل دی. خپل چې نه شول نیتونو کې څه چل شته، خپل چې نه شولو نیتونو کې څه چل شته، زړونه ګورو لکه زړونو کې څه چل شته، خپل چې نشولو نیتونو کې څه چل شته، زړونه ګورو لکه زړونو کې څه چل شته، او ماته ما را یادوي او د ګل ورځې، ماته ما را یادوي او د ګل ورځې، د ازغو تیرو سرونو کې څه چل شته، ماته ما را یادوي او د ګل ورځې، د ازغو تیرو سرونو کې څه چل شته، او شنه توتیان شکرې پرېږدي ښکلي ګوري، شنه توتیان شکرې پرېږدي ښکلي ګوري، د لنډۍ ځنې خالونو کې څه چل شته، شنه توتیان شکرې پرېږدي ښکلي ګوري، د لنډۍ ځنې خالونو کې څه چل شته، او په رنګین غزل پښتو یې کړله ناوې، په رنګین غزل پښتو یې کړله ناوې، د خیبر په خړو غرونو کې څه چل شته، او جفا هم ګورې یو فن دی او هنر دی،
جفا هم ګوره یو فن دی او هنر دی چل کوه یاره چلونو کې څه چل شتا جفا هم ګوره یو فن دی او هنر دی چل کوه یاره چلونو کې څه چل شتا او چې درنې درنې شملې ورته ټیټیږي چې درنې درنې شملې ورته ټیټیږي پښلیدلو ګریوانونو کې څه چل شتا او چې درنې درنې شملې ورته ټیټیږي پښلیدلو ګریوانونو کې څه چل شتا او اباسین صاحب د اخري مقدار ده او دا چې ستا غوندې خود سره یې اسیر کو دا چې ستا غوندې خود سره یې اسیر کو د منګل په دې شعرونو کې څه چل شتا پروفیسر صاحب د یو مشر لیکوال پیس باندې چې پښتانه کوم زلمي لیکوالان دي هغوی څنګه کولی شي چې په خپل شاعرۍ د خپل هنر او د خپل علم په زیرې باندې د پښتنو په دې لر او بر وطن کې چې کوم دی د امن او ورورولۍ دغه ته وده ورکړي نن سبا چې د پښتنو په خاوره باندې کم اور لګېدلی دی کومه لوبه روانه ده زما په خیال چې ادب یو ژوندی کردار ادا کولی شي او په هغې کې بیا د زلمي کول چې کم لیکونکي دي د هغې ډېره لویه برخه ده دا مونږ چې راغلي یو دلته دا تاسو راغوښتي یو نو دا مغه احساس دی چې په تاسو کې شته په مونږ کې شته په زلمي کول کې شته مونږ ډېرې زیاتې هیلې دي او ډېر توقعات دي د زلمي کول نه او د ادب نه چې ادب یو داسې رول پلی کوي په دې وخت کې چې انشاءالله زمونږ په دې خاوره باندې چې د کمه وینه تویږي کم بد حال دی دا به انشاءالله زمونږ د زلمی کول په خپل ادب باندې دې ته یو زیری ورکوي یو پیغام ورکوي انشاءالله په دې خاوره باندې به یو ځل امن قایمیږي او استقامت به راځي منګل صاحب لکه تاسو چې اوس دا کوم پښتو په لر او بر وطن کې کوم ادب زیږېږي کوم مخې ته راځي تاسو د دې د معیار نه مطمئن یې بلکل زه خو دومره مطمئن یم چې مونږ سره کومه ژبه د اردو ده په اردو کې کومه شاعري کېږي نن سبا په پښتو کې کومه شاعري کېږي بلکل مونږ د اردو مقابلې دپاره خپله شاعري کېښودی شو که زمونږ افسانه تاسو والی که زمونږ غزل والی که زمونږ نظم والی نن هم ستاسو په مخ کې دا پروفیسر عباسین صاحب ناست دی سعدالله خان لالا ناست دی ظفر خان ناست دی هم د طنز و مزاح په میدان کې هم سنجیده شاعري یعنی مونږ په یو صورت کې هم د پښتو شاعري د بلې یو ژبې نه کمه نه ده د شمشاد ټلویزیون مینوال په ټوله دنیا کې تاسو ته ګوري څه پیغام ورکول غواړي زه خپلو مینوالو ته د شمشاد چې څومره پښتنو ګوري هغې ته خپل دا یو شعر ډالۍ کومه چې توره د تیرا قلم نه جوړه کي توره د تیرا قلم نه جوړه کي توره که دې وخت کې پښتانه کوي واه 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 ډېر